السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو، پرون بله ورځ د یو چا ارمان و چې کاش ما سره دومره پیسې وای چې ما د خپل زوی علاج پرې کړی وای. الحمدلله ارمان د هغه دی پوره شو. دغه پیسې موږ ورته سپارو، خو متاسفانه چې دی په سترګو نابینا د وطن نه ګوري. ده ته وایي چې موږ هغه ارمان پوره نه شو چې دی څه وایي. دی موږ نه ګوري ځکه دا پیسې یو شان دی لیدی نه شي. د سترګو نظر یې نشته. د ویډیو څخه خیر پورې وګورئ او د ثواب دپاره یې سره شیر کړئ. هغه ورونه چې دوی ویډیو خفه کړي دي چې هغه هم خوشحاله شي. هر ځای موږ سره کامیابوں سے کاروانا، کامیابوں سے کاروانا، کامیابوں سے کاروانا. صاحب سره ماشي جوړې تکړه یې یعنې ښه ده، شون خیر ده، ښه جوړې. قاري صاحب محترمه، بل تا ویلي وي چې څومره پیسې دې ښودلې وي تا؟ ما توی تقریبا داسې 4 لکه کلدارې مصرف پرسي او رب العالمین دا واسطه ته برابر دا په 4 لکه کلدور نه کېږي لوش؟ یاره امید الله تعالی لرم چې کېږي. ښه ته 4 لکه یې دونه کړې وه؟ ښه 4 لکه یې دونه کړې وه، خو دا هرمون پوره نه شو، اوس به څه کېږي؟ هېڅ خبره نشته دی، هېڅ خبره هم نشته ځکه رب العالمین صحیح څه نشته. دا د تاسې کوم خپل مسؤلیت و چې تاسې پوره کړو، او زه په دې کې د الله نه تاسې ته ډېر رب العالمین ته ډېره د تاسې د همت د تکلیفونه ده د الله نه تاسې ته زه مجرحي غواړم او چې نه دی کړی رب العالمین د هغو ته هم زه رب العالمین ډېر اجر وکړي. قاري صاحب محترم، د تا ارمان پوره شوی، الحمدلله د تا غوښتنه پوره شوې، وشکر الحمدلله. ثم لله 4 لکه نه بلکې 4.5 لکه کلدارې دغه دي د مونږ ورونو یا الله زمونږ رالیږلي دي. الله دې قبول یې منظور یې کړي. امین یا رب العالمین. یو یادونه کوم ورونو، دغه پیسې مونږ کلدارې کړلې په دې خاطر باندې چې قاري صاحب ویلي و چې ما 4 لکه کلدار ته ضرورت. موږ کوشش کوو چې هغه د 4 لکه کلدارې پوره شي. الحمدلله 4.5 لکه پوره شولې. شکر الحمدلله. قاري صاحب محترم، کاشکې درته زه یو ارمان کوم چې تا په د خپلو سترګو باندې لیدلي وای، خو متاسفانه بس دا د الله پاک برخې دي، الله پاک برخې دي. خو دغه پیسې درته سپارم. ای صاحب ستاسو په وړاندې مې ورته وسپارم دا چې زما تر څنګ ورور قاري صاحب ناست دی، متاسفانه چې دا یې نابینا ده چې نه ګوري، خو ای صاحب په حضور کې موږ دته پیسې سپارو. ای صاحب دا د 50,000، دا د 1 لک، دا د 1.5 لک، دا د 2 لکه، دا د 2.5 لکه، دا د 3 لکه، دا د 3.5 لکه، دا د 4 لکه، دا د 4.5 لکه. خالق رب العالمین وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و اصحابه و ازواجه اجمعین. چې هر چا دا کومه کړی وي الله دې خپل دربار ته قبول کړي. خدای څخه دې دغه دومره پیسو وړ نه یم، دومره مو څنګه رب العالمین ته په باندې رحم وکړو. خو یا الله د انجینر صاحب نه واخله چې څومره خلکو سره دا کومکونه کړي وي، یا الله د خپل دربار نه کومک وکړه. یا رب العالمین د 18,000 قوم د شرمنګۍ نه په امن کې وساتي. یا الله د هغه ګرمۍ د قیامت هغه سختې ګرمۍ د پوره یو ورو ته وګرځولی کړي، سوری ته وګرځولی کړي. یا الله شرعي حاجتونه ورته پوره کړلی کړي. یا الله شرعي حاجتونه ورته پوره کړلی کړي چې ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. قدرمن لیدونکو، موږ ته ضرورت نشته چې ورته ووایم چې ته دعا یې ورته وکړه. دې ته به زړه م دعا کوي انشاءالله. مطمئن یم چې دی به دومره خوشحاله وي چې حد به نه لري. شکر الحمدلله. مطمئن یم چې هغه هیله یې پوره شوله کومه چې ده درلودله. شکر الحمدلله. قاري صاحب څومره خوشحاله یې نن؟ نن که ته وایم چې زه داسې یم لکه د زوی چې ما ته بلکل بېرته هغه د مریضۍ نه ښه شوی وي. دومره ته خوشحال یم او دومره ته زړه کې مې دومره ته داسې د دعاګانو بڼو سره کېږي چې خوله مې غلطه شي چې دغو خلکو ته زه څه رقم دعا وکړم. قاري صاحب په ډېره خوشحالۍ سره چې روژې مبارکه میاشت ده، موږ ته د قرآن شریف یو څه تلاوت کړه چې موږ خوشحاله شو، زموږ لیدونکي هم خوشحاله شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة حافظة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين آمنت بالله وصدق الله العظيم يا الله دې سرت وکي صاحب چې چا مو سره دا کومه منډه ترې کړې دي عمر دا غانو ته ور ورسواله کې یا الله دې غور وخاطب خوشاله کې یا الله یو قبرونه منور وګرځواله کې دي عام اسلام دي شهیدانو قبرونه منور وګرځواله کې ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد برحمتك يا رحمت الرحيم قدرونیدونکو نن واقعا خوشحاله یم نن واقعا خوشحالي احساس کوم چې د کاري صاحب هیله پوره شوه چې دومره فکر می خطا و چې اوس نن الحمدلله چې ډېرې د خوشحالۍ نه خندا راغله چې خدای د مو زوی ته یو سبب جوړ شه الحمدلله الحمدلله خدای پاک او شکر واقعا دغه د خوشحالۍ یو بل ډول شي سره کنه ډېره خوشحالۍ نه شکر الحمدلله یو مظلوم په شونډه باندې مسکا ګورم واقعا زه خوشحالېږم هغه دوی په سترګو زه وښکې ګورم زه هم خفه کېږم هغه وخت کې د دوی هغه د درد ترجمه کوي لیدونکو دا خپرونه په همدغه خوشحالۍ پای ته رسوو د خدای په امان ښې چارې ولرئ